د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې په اوکراین کې صلح ممکن ده، خو د دې لپاره به په روس فشار لا نور سیوا کول وي او لا نور اقتصادي بندیزونه به پرې لګول وي. Це було 20 секунд. دا 20 سکند आवाज تاسو واوریدلو. مونږ د आवाज هر ساعت هر ورځ او د اونو راهیسې اورو. زمون خلک چې کله دا आवाज واوري نو د خپل بچیانو او مشرانو سره منډه کړي او د روسي بمبارۍ او بمونو نه ځان چرته پټ کړي. د اوکراین ولس په دې سایرنونو کې ژوند تیروي. د اوکراین خلاف د روس په ظالمانه جنگ کې زمون په زرګونو خلک مړه شوي دي. ولادیمیر زيلنسکي دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د یورپي اتحاد د خارجه وزیرانو په کچه غونډه کیږي او د ټاکل شوي په 23 د مارچ د امریکا ولسمشر جو بایدن د یورپي مشرانو سره د خبرو لپاره د یورپ سفر وکړي. اوکراین د روس د خوا په ماریوپول کې د تسلیمېدلو نننۍ ډیډلاین رد کړي او ویلي دي روس یې د خپل دریځ نه خبر کړی دی. اروپایي اتحاد د خارجه چارو وزیرانو د غونډې وړاندې ویلي دي چې روس په ماریوپول کې په بشري جرمونو ککړ دی او زیاته کړې چې په نړۍ کې د خوراکي توکو او انرژي د بحران په روس د بندیزونو نه بلکې د روس د جګړې په وجه رامخته شوی دی. روس پرله پسې بشري جرمونه کوي. مونږ دا خبره هر چاته کوو. ماریوپول کې په لویه کچه بشري جرمونه کیږي. په ښار ناترسه بمباري کوي، خلک وژل کیږي. دا ډیر بد دی. مونږ ته به د دې غندنه کول وي. اوکراین کې د سولې لپاره د روس او د اوکرایني چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ دعوی کیږي. د اوکراین ولسمشر زيلنسکي وړاندې ویلي وو چې د روس د ولسمشر پوتین سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي، خو د روس د ولسمشر وایان دیمیتری پاسکوف وای د خبرو اترو وخت لا نه دی راغلی. د دوانو مشرانو ترمنځ د ملاقات په اړه د خبرو نه وړاندې ضروری ده د دې لپاره تیاری ونیول شي. ضروری ده چې خبرې وشي او په دې دواړه راضي شي. تر دې دمه دوی په څه نه دي راضي شوي چې دا دواړه مشران په دې د عمل ژمنې وکړي. د کایف ماریوپول په ګډون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې روس بمبارۍ کوي. خلک مسلسل د هیواد نه کډې کوي. د خارکیف 46 کلنه لابوف وای په خار کې هر څه تباه شوي دي او حالت ډیر بد دی. زه نه پوهیږم روس ولې داسې کوي. دا ډیر د وحشت کار دی. موږ د دې تمه نه لرله. په روس کې موږ خپل خپلوان لرو. ملګرو ملتونو ویلي دي د اوکراین نه نږدې 15 لکه خلکو بهر هیوادونو ته کډې کړي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.